وایي د لاندې نسبي عددونو ته پام وکړئ، د کوچني عدد نه تر لوی عدده پورې مرتب کړئ. دلته تاسې ګورئ چې موږ ته یې 7 دانې عددونه راکړي دي، صحیح ده، چې هر یو د دې عدد باید موږ په دغه محور کې په نښه کړو او بیا وګورو چې کوم یو تر ټولو کوچنی ده، کوم یو تر ټولو لوی ده او بیا یې مرتب کړو. راځو د 1/2 نه پیل کوو. 1/2 یا 0.5 تاسو پوهېږئ چې د نیم معنا ورکوي. نو که دغه 0 وي، صحیح ده، د دې څخه 15 واحده د 1 خواته که موږ راسو، دغه ځای به 0.5 یا 1/2 منو، ځکه یو مثبت عدد دی، ښي خواته مو په نښه کوي. راځو دویم عدد ته چې -15 دی. -15 د 0 نه چپې خواته یا کیڼې خواته دغه ځای کې تاسې ګورئ -1 -2 -3 -4 -5 نو دغه ځای چې دی -15 ده، صحیح ده. همداسې راځو 3.3 ته. 3.3 چې دی یو مثبت عدد ده، که دغه مثبت 1 مثبت 2 مثبت 3 وي نو 3 لسم که ورسره یو ځای سي 1 2 3 دغه ځای کېږي 3.3 یا مثبت 3.3. همداسې ګورو بل عدد چې دی هغه 0 دی، نو 0 چې دی دغلته دغه محور په مرکز کې همدلته په نښه کوو. بل عدد چې دی هغه 21/12 دی. تاسې پوهېږئ چې 21/12 د دې معنا ورکوي چې یعنې دغه 21 چې دي پر 12 باندې باید وویشل سي. نو که موږ ولیکو چې 21 تقسیم پر 12 باندې، نو دا 1 ور قابل د تقسیم دی. 1 ضرب د 12 کېږي 12. دغه تاسې پوهېږئ که دې څخه موږ یو د دغه یو په اړخ کې پرېږدو نو دا 11 کېږي، او د 11 څخه چې 2 لرسي پاتې کېږي 9. اوس ګورئ چې دلته موږ یو حاصل لرو، یو هم پاتې سوی عدد لرو. نو دې ځای موږ که دا داسې ولیکو چې یو صحیح 9/12. تاسې پوهېږئ چې هم صورت او هم مخرج د دې لپاره چې ساده سي په 3 باندې د ویشلو وړ دي، صحیح ده. دا کار موږ همدلته هم مستقیما کولی سو. ګورئ که موږ 21 او 12 دواړه په 3 باندې وویشو، دا ډېر موږ ته ساده کېدلی سي، ځکه چې دغه 9 تقسیم د 3 کېږي 3 او 12 تقسیم د 3 کېږي 4. دغه صحیح عدد هم موږ دلته که ولیکو دا یو صحیح 3/4 کېږي. که همداسې دلته 21 تقسیم د 3 سي، دا ته دی زه تاسې داسې ولیکم 21 تقسیم د 3 سي دا کېږي 7 او 12 تقسیم د 3 سي دا کېږي 4. که اوس بیا دغه 7 تقسیم د 4 کو، بیا هم 1 ور قابل د تقسیم دی، پاتې کېږي 3. تاسې ګورئ عین شی لاسته راځي، یو صحیح 3/4. نو دا په دې معنا ده، چې دغه 1 نه تر 2 پورې، دغه مثبت 1 نه تر 2 پورې که په 4 برخو باندې وویشل سي 1 2 3 نو دا یې 3مه برخه ده. ګورئ 1 2 3 دغه ځای په 4 برخو مې وویشه 1 2 3 4 نو دغه 3مه برخه دغه ځای راځي 21/12. صحیح ده. راځو 15.5 ته. تاسې پوهېږئ چې 15.5 منفي وبښئ ډېر زیات -15.5 -15.5 د 0 نه کیڼې خواته که دغه -15 نو دغه ځای تاسې 5 یونټه نور -15.5 ومنئ، صحیح ده. او وروستنی عدد چې د هغه 2 صحیح 1/8 دی. دغه ځای زه جدا کم دغه عدد ته. ګورئ 2 صحیح 1/8 که موږ غیر واجب کو. ګورئ غیر واجب کول دې ته وایي چې 2 ضرب د 8 یعنی 2 ضرب د مخرج کېږي 14 او حاصل جمع د صورت. مخرج خپله لیکو 2 ضرب د 8 کېږي 14 14 ضرب د 1 جمع د 1 کېږي 11. نو که دا 11 موږ تقسیم په دغه 8 باندې کو، ګورئ نو دا 2 ور قابل د تقسیم ده 2 8 کېږي 14 دې څخه 1 پاتې کېږي، صحیح ده. اوس که موږ دلته یو اشاریه کېدو او دلته یو 0 کېدو نو دا بیا 2 ور قابل د تقسیم دی، او بښئ دا 1 ور قابل د تقسیم ده، نو 1 ور قابل د تقسیم دی کېږي 8 او همداسې 2 پاتې کېږي. دا ادامه هم درلودلی سي. دا یو مثبت عدد ده، دغه هم 2 ده. نو که دغه ځای 2 وسي
دغه ځای چې ده دا 2/100 کېدلی سي. اوس ګورو چې کوم یو عدد لوی و تر ټولو او کوم یو تر ټولو کوچنی و. ګورئ تر ټولو کوچني ته راځو. ګورئ -15.15 دی، نو دا لیکو -15.15 تر ټولو کوچنی عدد و. بیا ورپسې خپله -15 بیا 0 بیا ګورئ 1/2 دی. بیا چې دلته کوم عدد دی هغه 21/12 ده. بل عدد 2/1/8 ده او تر ټولو لوی عدد چې ده هغه 3.3 ده. نو دا منګه دلته په ترتیب ولیکل. کوچنی عدد هغه عدد و چې 0 ته یا د 0 نه چپې خواته او یا د 0 څخه ډېر لري چپې خواته، او لوی عدد هغه دی چې د 0 څخه ښي خواته اوسي.